تقریبا 90 غنټې نه زیات ټایم وشو صرف دې چوک ته راووتو ها دومره زیات ټریفک دی نن. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نو راځئ چې د نن ولاګ شروع کړو. ښه نو اوس داسې خبره ده که نه چې زه روان یم بازار ته، سوزکې را سره دی او دا ډرور دی را سره. نو مونږ به ځو بازار ته، هلته به دې ګاډي ته ډیرونه بدل کړو ځکه چې ډیرونه یې مکمل ختم شوي دي. نو دی نن وزګار شو، ویې راځئ چې ځو بازار ته. نو ځو بازار ته، تاسو هم د ځان سره بوځو. نن د هفتې ورځ ده او هفتې په ورځ باندې سواړی بازار کې میله وي. دا چل دی مه ته وګورئ، دومره زیات ټریفک دی که نه چې لکه دې ځای نه اوس هغه پلې بازاره پلې سر ته وځي نو ماسپښین به وایي تقریبا 90 غنټې نه زیات ټایم وشو صرف دې چوک ته راووتو ها دومره زیات ټریفک دی نن پته نه لګي څه چل دی. خانو نو ټول ناول چې دی که نه نو رالو دي مصري له دې مصري ته خپل ګاډی ښایو څه ټک پک کارونه دي چې هغه ترې وباسي او بیا به ځو بازار ته. دې نه بعد به ځو بازار ته، دې ګاډي له به ټیرونه اخلو. دې ځای کې اوس زه وایس اوور ځکه کوم که نه چې د مصري دوکان کې ډېر زیات شور و، نو زما اواز چې دی پوره نه و ریکارډ شوی، په دې وجه باندې زه دلته اوس وایس اوور کوم. دا مصري نه دی، زه چې کله هم ګاډی راوړم دی پکې نوی نوی کار راوباسي. انجن یې نه دی والی، روغ رموټ دی خو تا پکې مال نوی کار راویستو. ښه بهی نو اوس چې دی که نه نو روټۍ ټایم دی، روټۍ خورو او بیا به ستاسو سره ګپ شپ لګو. نن دی بازار ته دومره خلک راغلی دی که نه چې څه وایم، د هر سړي کار دی نن په بازار کې، پته نه لګي څه چل دی یاره. اوس رالو دلته یو کپړې دوکان ته، د ملګري خواله دنه به څه کپړه واخلو، نو د خواله اوس رالو او بیا چې دی نو اوس په ځو څه سبزي وغیره څه سودا مودا به نور رالو او بیا به ځو کور ته. چېرته ځی ما زموږ سره یې په ړومبۍ پیره باندې میلې ته رالم، جدي چې غلې غلې دی، بلکل اوازونه پکې نشته دی، نه پکې د سپیکر اواز شته نه پکې څوک اواز کوي، مکمل غلې غلې دی ملکو. دا څه چل یاره. الوګان پسوري امیر صاحب پیاز پسوري مرګري یاره 2 کیلو 150 او دړای 350 خی او پیاز یو خپل پیاز ورو دړای پسو 350 ګاډي پرې خودو نه مصری په کار کوي او ډیر تیز غارمه دي. مونږ د زو کوړتا بیا به معلومات وکړو. اوس په سورلو په ګاډي کې کوړته وای نو چې د سورلو په ګاډي کې راځي او زموږ په روډ باندې راځي که نه نو قرار سواړی د بازار نه زموږ ځای پورې به 2 غنټې ټایم اخلي. مونږ څه ټایم را روان شوي یو او اوس تقریبا سره 3 بجو راپاسه یې ټایم، دومره ټایم یې رانه واغستو ولې چې څه ګاډي والا په کلار راځي او څه روډ وړاندې نو دغه چلي بیا. ښه جي نو اوس مازدیګر مونځ هم وکړو او را روان شو راووتو ځو چېرته چکر له، تاسو هم د ځان سره بوځو. نو چېرته ځای ما زموږ سره یې دا ملګري را سره دي، یو هغه دی او یو دا دی او مونږ روان یو. Oh
ماښام کور ته راغلی ما 10:30 بجې دي او بیا مې ماخوستن مالې ماښام هغې ځای نه رسېدی چې څنګه رالو چکر نه نو مونځ همالته وکړو بیا تیاره شوه نو بلاک شاټ مې وانهغستو او چې دلته رالم نو حجره کې میلمانه وو نو هم مې شاټ وانهغستو اوس 10:30 بجې شوې میلمانه لاړو او زه چې دی نو پاتې شوم ها ما ته یو کس رشا کمنټ کړی وی چې بایک باندې بلاګ جوړ کړه که نه نو ما ته وی چې لکه مونږ ته پکې چل د بایک چل راته وښایي لکه ډرایوینګ نو ښه ما کوشش کوم نن ما چې لکه تاسو ته زه بایک باندې دغه وکړم خو بایک خو یار هر چاله چل ورځي زه به اوس تاسو ټول لکه مطلب مازغه راتاو کوم او تاسو ټول له چل به کېدای شي چې لکه ډېر لږ کسان به چې چېرته بایک چل بول نه ورځي نور ټول له ورځي که نه نو زمونږ نننی بلاګ چې و که نه هغه دومره و امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او راکړئ راله اجازه ته د سباني بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان